د ښاغلي رفتابان د کتاب ما درته ډېر سوي خو د مخکتنې دستوره د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات د سوري د لاندې وشوه. چې پکې د پښتونخوا د هرې سیمې نه شاعران راغلي وو. او محترم پروفیسر اقبال شاکر صاحب خپله لیکلې مقاله وړاندې کړه. په کتاب ما درته ډېر سوي خو ښاغلي انور عطر صاحب خپل لیکلی نظم وړاندې که. د دې ترڅنګ ډېر محترم محمد حنیف قیس صاحب په کتاب باندې خپل تاثرات وړاندې کړل. او د مردان سره تعلق لرونکي کم عمره انځورګر عزیر خان په خپلو لاسو جوړ شوی عکس رفتابان ته ډالۍ کړو. محترم استاد ظفر علي ناز صاحب خپل لیکلی نظم په ترنم کې وړاندې که. د مخکتنې په دغه دستوره کې ضمیر خان ضمیر صاحب د خدای بخښلي عبدالرحیم روغاني بابا دپاره دعا هم وکړه. عطاالرحمن عطا صاحب هم په کتاب خپل تاثرات وړاندې کړل. د دې نه وروستو یو ازاده مشاعره وشوه چې صدارت یې پروفیسر اقبال شاکر صاحب وکړو او چې دې شاعرانو پکې ګډون وکړو. سعید سالار، ابراهیم تاج، سراج الدین سراج، نیازک خان نیازک، امیر دردمن، جاوید شاه درمان، مدثر جهان، اقبال شاکر او منیر بنیری. د دې سره مخکتنه پای ته ورسېده. ستاسو ورور ملنګ حضرت بلال خواره واره لالونه.